د رجب په میاشت کې صرف دغه یو عمل وکړه، ان شاء الله العزیز د ژوند په خوند به پوه سي او په دې ژوند باندې به خوند واخلي. ډېر یو عظیم عمل. نور هیڅ مه کوه، روژې مه نیسه. ګوره دا د رجب میاشت ده، دا پیغام به د الله د رضا په خاطر باندې ډېر د سره شیر کوي چې هر مسلمان ته ورسیږي. دا د رجب میاشت ده، دا د الله میاشت ده، دا پر الله باندې ګرانه میاشت ده، دا د الله مخې ته عزتمنده میاشت ده. نور هیڅ عمل مه کوه، نه ډېر نفلونه کوه، نه ډېر روژې نیسه، نه بل داسې ډېر زیات اعمال، خو لیکن صرف یو عمل وکړه. دی عمل برکت سره به ستا زړه ته آرام، سکون، راحت، خوشحالي، کامیابي به راسي ان شاء الله العزیز. نو هغه عمل څه دی؟ ګناه مه کوه، پر خپل ځان باندې ظلم مه کوه. خپل ځان باندې ظلم دا دی چې یو انسان ګناه وکړي، او بیا خاص کر د رجب په میاشت کې دا د الله میاشت ده. ګوره ټوله کال موږ تاسې ګناهونه کوو، نه ستړي کېږو، بیا هم الله موږ ته معافي کوي، بیا هم الله پر موږ باندې رحم کوي. خو لیکن دا د رجب میاشت ده، دا یو بزرګه میاشت ده. په دې کې موږ صرف یو کار وکړو، یوازې یو کار وکړو چې خپل ځان د ګناهونو څخه راوګرځوو. کله چې ته ګناه کوې، د ګناه کولو څخه مخکې دغه یو خبره مخې ته درته راوله، یو سوچ وکړه چې دا د الله میاشت ده، دا پر الله ګرانه ده. نو که زه چیرې په دې کې هم ګناه وکړم، پر دې خپل ځان باندې ظلم وکړم، نو الله به څومره راڅخه ناراضه سي. الله اکبر. نو د ګناه کولو سوچ به هیڅ کله نه کوو په دې رجب میاشت کې. ګناه خو به هر وخت نه کوو، خو لیکن خاص کر په دې میاشت